لیدونکو په دې هیله چې د دې ویډیو تر لیدو پورې به راته راکړو. قدرمنو زمونږ افغانان وروڼه چې د یوې خوا نه په داخل د افغانستان کې د غربت سره لاس او ګریوان دي، د بلې خوا نه هغه مسافر وروڼه چې په نورو بهرنیو هیوادونو کې میشت دي او د مسافرۍ شپې ورځې تېروي، خو هغوی کله کله چې یو هنرمنده چې صرف او صرف د یو قوم یا د یوې قبیلې په یوه ټپیزه کې نوم اخیستو سره په هغې باندې د ډالرو باران رواني. نو قدرمنو افغانانو وروڼو، راځئ دغه پیسې چې تاسو په هنرمندانو باندې شیندئ، دغه پیسې ګران هیواد افغانستان ته راولېږئ، خپلو خپلوانو ته یې راولېږئ او تر څو هغوی د ماښام دپاره خوراکي توکي پرې برابر کړي. قدرمنو لیدونکو، دا ویډیو تاسو تر اخره وګورئ. په ویډیو کې 2 کلیپونه دي چې یو طرف د ډالرو باران دی او بل طرف د افغانانو د غربت حال.